ګور به نه ډېر نه سره اوږدو او انشاءالله په ون ډې کې به چمپیونز ټرافي نه بعد خدای پاماني سره کوو. محمد نبي د کرکټ لایو ورځنیو نړیوالو لوبو څخه استعفا کوي. سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه ورزشي او مهم خبر ته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مجرب لوبغاړی محمد نبي وایي چې لایو ورځنیو نړیوالو لوبو څخه به استعفا وکړي. محمد نبي د چهارشنبې په ورځ نومبر 14 د بنگلاديش خلاف لوبه کې 4 اتیا منډې وکړې او هم یو لوبغاړی وسوځاوه او افغانستان دغه لوبه په لوی توپیر وګټله. له دغې لوبې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه کې د محمد نبي یوه ویډیو خپره شوې چې د خپلې دغې لوبې په اړه خبرې کوي. په ویډیو کې پوښتل کېږي چې که داسې ښه لوبه کولی شي ادامه دې ورکړي، خو محمد نبي وایي چې نه، استعفا به کوي. محمد نبي په دې اړه زیاتوي ډېر به یې سره نه اوږدوو او انشاءالله په یوه ورځنیو لوبو کې به له چمپیونز ټرافۍ وروسته خدای پاماني سره کوو. د چمپیونز ټرافۍ لوبې د 2025 کال د فبرورۍ په میاشت کې په پاکستان کې کېږي. د یوه ورځنیو لوبو په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ 8 هیوادونه لوبې کوي. دا هیوادونه د 2023 کال د یوه ورځنیو نړیوالو لوبو په نړیواله جام کې مشخصه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل په چمپیونز ټرافي کې ګډون کوي. محمد نبي چې هم توپ وهنه او هم توپ اچونه کولی شي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله کې تر ټولو مجرب او آلراونډر لوبغاړی بلل کېږي. نوموړي تر دې دمه 115 یوه ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. محمد نبي د بنگلاديش سره په لوبې کې په یوه ورځنیو لوبو کې 3500 منډې هم پوره کړې. نوموړي په دغه ډبله لوبو کې 2 سلیزې او 17 پنځوسیزې ترلاسه کړې دي. همدغه راز یو سل 1 ویکټې هم اخیستې دي او یو ځل یې په یوې لوبې کې 15 کسان هم سوځولي دي. محمد نبي څو کاله وړاندې د ټیسټ فارمیټ له سیالیو څخه هم استعفا وکړه. د رسمي معلوماتو له مخې محمد نبي 9 کلن دی او دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ورځنیو لوبو د آلراونډرانو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.